سلامونه دوستانو، شاکر سنګرې یم. دغه یو ضروري پیغام دی، ټول ملګري واوري او مخ ته نشر کړي. دا په سایټ کې چې تاسو کومه ویډیو ګورئ، دغه که ستاسو یاد تیر څو ورځې مخکې چې کوم په چمن د اپسي کلي مخ ته یو ځوان ځان په کمبه باندې راځړولی و، نو دغه د افغانستان خلک دي، د پکتیکا ولایت چې بولدک ته راغلي دي، دغه انځورونه ورسره دي. دوی دا وایي چې دغه کم کس چې ځان راځړولی و، دغه زموږ شک دی چې دغه زموږ ورور ولو، زموږ څخه د 3 کالو څخه ورک و. خو بلې خواته د هغه کس چې کوم د لې په کمبه یې ځان راځړولی و، د هغه پلار او ورور راغلي و چمن ته، مطلب بیا د لې تصدیق یې وسو. بیا د هغه وروسته هغو دغه ځوان ویوړي چې دغه زموږ ورور یا مې زوی و، نو هغو له ځانه سره ویوړي. خو بلې خواته دغه کسان وایي چې زموږ دغه شک دی چې دغه ځوان زموږ ورور و. نو که چیرې خلک معلومات لري، دوی وایي چې د دغه اعصابي تکلیف هم و. هغه کسان هم وایي چې کوم د پکتیکا څخه راغلي دي بولدک ته، اوس موږ ته ویډیوګانې رالیږي چې دغه زموږ ورور و. هغه هم وایي چې دغه اعصابي تکلیف یې درلودی، او دا بل ځوان چې په کمبه یې ځان ځړولی و، دا هم اعصابي تکلیف یې درلودی. که چیرې څوک معلومات د دغه انځور والا په اړه باندې لري، نو هغه له دغه ورور شمیره به موږ تاسو ته بیا پر سکرین باندې کښېږدو، د دوی سره رابطه وکړئ او راځئ د دغه ځوان چې د پکتیکا څخه راغلی دی د دغه خبرې هم راسره واورئ. شاکر سنګري ښه جوړه بخیره. دغه یو دغه خود سره نشر که وروره، دغه کس راغلی دی، هغه په ورځ چې هغه بجلي نیولی و، هغه پر تنبه چې ځان راځړولی و، دماغي توازن یې درلودی. دغه ورور دی، وروره دغه تصویر ورسره دی. نو د دې معلومات په حال راکړه. دی دا دی وروره، دا ستا ورور وروره؟ نوم یې چیش دی؟ صالحالدین نومېده. صالحالدین. د پلار نوم یې؟ آزاد خان. د کوم ځای دی، د کوم ولایت دی؟ پکتیکا ولایت ګومل. د ګومل ولسوالي ده. ګومل ولسوالي. تی دغه ځای څه اوس پسې راغلي یاست؟ زه له هغه ځای نه پسې راغلی. دی د څه وخت راهیسې ورک شوی دی؟ دا 3 کاله کېږي چې دی نه ورک ده. دی تی نه دی لیدلی؟ نه مې دی لیدلی. و دغه بیا تی د چا وویل چې دا کس یا بجلي نیولی دی یا تی دغه؟ نیولی دی، ما زه دغه ومنل چې دا د ما ورور ده. دا ستا ورور دی؟ ستا نوم چیش دی؟ د ما نام احمد ده. د پلار نوم؟ آزاد خان. صحیح. د ده نوم چیش دی؟ صالحالدین. صحیح.